په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې او سینګار ته مه ودرېږه اینې دې کړلې ماتې په مست نظر مننه په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې او سینګار ته مه ودرېږه اینې دې کړلې ماتې دستا د کافر حسن هیڅ خطر د ایمان نه کړي دستا د کافر حسن هیڅ خطر د ایمان نه کړي د عمر زهیدانو له توبې دې کړلې ماتې او دستا د شونډو جام ته هره خولو اوبه اوبه شوه دستا د شونډو جام ته هره خولو اوبه اوبه شوه د ډېرو صبرناکو حوصلې دې کړلې ماتې او مننه نشه نشه چې راغللې محفل ته بې نقابه نشه نشه چې راغللې محفل ته بې نقابه شیخانو له په لاسو کې تسبیح دې کړلې ماتې څنګه شم غلی څنګه چپ پاتې شم زمونږ وطن زمونږ ځان خلی هغه د خپله خوله ولومینځي څوک چې پرې نوم د باچا خان اخلي ګرانو ملګرو زار یان د وړمو په سلامونو احترامات نیکې هیلې په ستړي ماشي هرکلی کوم په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ نن چې د هندارې په سکرین زما په خوا کې تاسو کوم شخصیت ګورئ هغه مخلص هرمز صاحب دی مخلص هرمز صاحب د هیڅ قسمه د تعارف محتاج نه دی بل ها مینوال لري په سوشل میډیا باندې ډېر پښتنه یې پیژني ډېر پښتنه یې په شعر مین دي نن به د ده نه د ادبي هلو ځلو په هکله د سره خبرې کوو او شاعري به هم ترې ناروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې مخلص هرمز صاحب تاسو ته مینا هرکلی او ستړي ماشي بیا ستړی ماشي وعلیکم سلام مریندور صاحب مینا هرکلی درته وایم خوشحاله یم چې ستاسو سره هنداره خپرونه کوم ډېره مننه کوم چې راغلی او زه مې په خپله خپرونه کې مېلمه کړم ډېره مننه هرمز صاحب د پروګرام شروع به د غزل نه کوو اول یو غزل در ناورم بیا به مخکې ځو سمه ده مستریب صاحب غزل ده چې دروغ وایه دوکې کوه یاران به دې ښه ډېر وي دروغ وایه دوکې کوه یاران به دې ښه ډېر وي چې سپینه رښتیا وایه دښمنان به دې ښه ډېر وي دنیا ده هر څه ډېر دي خو د هر څه په بدل دي دنیا ده هر څه ډېر دي خو د هر څه په بدل دي د ګټې نه چې تیر نشي تاوان به دې ښه ډېر وي او ظالمه رانه مه پوښته ژوندون د غریبۍ ظالمه رانه مه پوښته ژوندون د غریبۍ ځواني به دې شي تیره خو ارمان به دې ښه ډېر وي ظالمه مننه ظالمه رانه مه پوښته ژوندون د غریبۍ ځواني به دې شي تیره خو ارمان به دې ښه ډېر وي د خوارو بدنصیبو هیڅوک نه کوي پروا د خوارو بدنصیبو هیڅوک نه کوي پروا چې مال لري دولت لري خپلوان به دې ښه ډېر وي او رنګین شعر ده چې ته دلته کې خبر نه یې د حسن له قیمته ته دلته کې خبر نه یې د حسن له قیمته په یوه ښکلي غږ وکړه رقیبان به دې ښه ډېر وي ته مننه ته دلته کې خبر نه یې د حسن له قیمته په یوه ښکلي غږ وکړه رقیبان به دې ښه ډېر وي آخري شعر ده چې د خپل ننګ و ناموس ډیوې د تل بلې ساته د خپل ننګ و ناموس ډیوې د تل بلې ساته مخلصه لکه شمع پتنګان به دې ښه ډېر وي ډېر خوشحاله مخلص هرمز صاحب لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما دا وویل چې تاسو هیڅ قسمه د تعارف محتاج نه یئ یقینا دا خبره رښتیا ده خو زمونږ د پروګرام چې خپل کوم روایت دی که هغې تر مخه مو زمونږ د مینوالو سره خپل لنډه شن پیژندګلي وکړه نو دا به ډېره ښه زما خپل نوم فاید حسین دی او په ادبي دنیا کې په مخلص پیژندګلو لرم د شمالي وزیرستان میرلي هرمز کلي اوسېدونکی یم بس دا زما پیژندګلو ده ډېره مننه مخلص صاحب دا مهال مو ژوند څنګه روان دی تاسو ژوند دا مهال څنګه دی ژوند د امن او د مینې نوم دی د الله شکر دی ژوند ډېر ښه روان دی ډېره مننه مخلص صاحب هغه کوم وخت و یعنی دا تاسو کله محسوسه کړه چې فدا حسین کې دننه یو مخلص هم ژوند کوي یعنی هغه کوم وخت و چې تاسو باقاعده د شاعرۍ لیکل پیل کړل یاره د غزل سره مې د شاعرۍ سره مې د وړوکوالي نه ډېر زیات شوق و
پښتو سره مې ډېره مینه وه، خو بیا په 2008-2007 کې د خلکو کتابونه مې لوستل، کتل مې، بیا مې نورم شوق سیوا شو او بس په دې سلسله کې بس غزل ته راغلم او د شاعري آغاز مې کړی 2008-2009. صحیح. نو دا خو مخلص صاحب بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلي یې، یعنی لاس 11 کاله کېږي. نو آیا تاسو څه مواد هم لرئ، یعنی کتاب مو چپ کړی دی، کتاب مو شته او که نشته؟ انشاءالله کتاب اعظم لیکلی هم دی، کور ودان، خو دا کرونا لکه به مرض وباله عمله پوه شوې لږ وځنډېدو. انشاءالله راتلونکي وخت کې به د مینوالو په لاسو کې وي، تیار دی انشاءالله. ډیره مننه، خدای دې وکړي چې ته دې ته وتوانېږې او کتاب چاپ کړې. مخلص صاحب د پروګرام په دا شیبو کې یو بل غزل در ناروم، بیا به مخکې ځو. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي رنګینو غونډه کې چې په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې، په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې، او سینګار ته مه ودرېږه آینې دې کړلې ماتې. په مست نظر مننه، په مست نظر د کاڼو نه خولې دې کړلې ماتې، او سینګار ته مه ودرېږه آینې دې کړلې ماتې. دستا د کافر حسن هیڅ خطر د ایمان نکړي، دستا د کافر حسن هیڅ خطر د ایمان نکړي، د عمر زهیدانو له توبې دې کړلې ماتې. او دستا د شونډو جام ته هره خولو اوبه اوبه شوه، دستا د شونډو جام ته هره خولو اوبه اوبه شوه، د ډېرو صبرناکو حوصلې دې کړلې ماتې. او مننه، نشه نشه چې راغللې محفل ته بې نقابه، نشه نشه چې راغللې محفل ته بې نقابه، شیخانو له په لاسو کې تسبیح دې کړلې ماتې. غزل چې زما د خیاله نه وځې دا خیال کې وساته، زما د خیاله نه وځې دا خیال کې وساته، نرمي د په د خپل جاه و جلال کې وساته. مننه، زما د خیاله نه وځې دا خیال کې وساته، نرمي د په د خپل جاه و جلال کې وساته. په تیرو ستمونو درته نه کوم ګیلې، په تیرو ستمونو درته نه کوم ګیلې، خاطر زما د زړه په نوي کال کې وساته. مننه، په تیرو ستمونو درته نه کوم ګیلې، خاطر زما د زړه په نوي کال کې وساته. او شعر د ملالې راټپشه هله ګرم کړه میون، ملالې راټپشه هله ګرم کړه میون، زلمی د غورزنګ په استقلال کې وساته. او شعر د ملالې راټپشه هله ګرم کړه میون، زلمی د غورزنګ په استقلال کې وساته. او شعر د مخ په دایره د شیندم ټولې کافیې، د مخ په دایره د شیندم ټولې کافیې، ردیف مې د غزل د ځنې خال کې وساته. مننه، ډېره مننه. آخري شعر ده چې مخلصه د تنقید نه ویره مه کوه د چا، مخلصه د تنقید نه ویره مه کوه د چا، د خپله شاعري د په کمال کې وساته. ډېره مننه. ډېر کښله مخلص صاحب. را به شو پوښتنې طرف ته، داسې کوم شخصیت دی یعنی چې هغې نه تاسو متاثره وئ، تاسو یې په شعر پوه کړی وئ، یعنی خپل استاد یې تاسو ګڼئ؟ یاره ریان صاحب استادان مې ډېر زیات دي، د یو نوم نشم اخیستلی، خو هغه کس چې ما ترې یو لفظ زمزه کړی هغه زما استاد دی. لکه تم دلته کې راغلی یا مستریب صاحب شو، بل چې څه چا نه مې یو الفاظ زمزه کړی دی، بس هغه زما استاد دی، کتاب زما استاد دی. مننه. داسې کوم یو صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او تاسو لیک هم زیات پکې کړی؟ زما د خوښې صنف چې کوم دی هغه غزل دی، خو ما نظم هم لیکلی دی، رباعي او نورم بلا تبزمهیي مې کړې ده، خو چې کوم زما د خوښې صنف دی هغه غزل دی او غزل مې ډېر لیکلی. مننه. داسې کومې ادبي ټولنې دي چې هغې سره تاسو ناسته پاسته ده، یعنی باقاعده مو تاسو تعلق دی ورسره او پروګرامونه ورسره کول؟ ټولنې ټولې زموږ خپلې ټولنې دي، خو مونږ چې کومه دلته کې ده میرلي کې توچې ادبي ټولنه زموږ خپل ټولنه ده، د هغې اوس هم فلحال زه نایب صدر یم. او د میرانشاه چې کومه رڼا ادبي ټولنه ده هغې سره هم کینو زو ورځو، او توچې ادبي ټولنې سره زما ته.
ډیره مننه مخلص هرمز صاحب. د پروګرام په دې اخري شوبو کې یو دوه غزل نور درنه اورم بیا به خپله مرکه راغونډوو. سمه ده. څو شعرونه به درته وایم د غزل نه مخکې چې ته کوې په زړه زما ګزار کله ناکله، چې ته کوې په زړه زما ګزار کله ناکله، ویرېږم درته ونه کړم ازار کله ناکله. مننه. او سپوږمۍ د څوارلسمې درته نیم اسمان ته راشي، سپوږمۍ د څوارلسمې درته نیم اسمان ته راشي چې وکړې د ساده حسن سینګار کله ناکله. مننه. او ته مره درومه خیر ده خو واده د راتلو وکړه، تو مره درومه خیر ده خو واده د راتلو وکړه چې اخلمه د خوند له انتظار کله ناکله. ډېره مننه. ته مره درومه خیر ده خو واده د راتلو وکړه چې اخلمه د خوند له انتظار کله ناکله. او مسترب صاحب شعر ده د ژوند د تیرولو سره ډېر هنر پکار ده، د ژوند د تیرولو سره ډېر هنر پکار ده، دنیا ته سړی وښایي کردار کله ناکله. او آخري شعر ده چې مخلصه د دې دور په خلکو باندې زړه خوړل مخلصه، د دې دور په خلکو باندې زړه خوړل مخلصه، بېخي راته ښکاره شي ښه وزګار کله ناکله. ډېره مننه. بل غزل دی مستریف صاحب چې څوک بسستا په لیمو کې ځان ته ګوري، څوک بسستا په لیمو کې ځان ته ګوري، تږي کله په اوبو کې ځان ته ګوري. مننه. ډېره مننه. څوک بسستا په لیمو کې ځان ته ګوري، تږي کله په اوبو کې ځان ته ګوري. او د خلیل د مرتبې د ځان خبر کړي اریان صاحب، د خلیل د مرتبې د ځان خبر کړي، بیا د هله په لمبو کې ځان ته ګوري. او سر و مال د دولت نه صدقه کړي، سر و مال د دولت نه صدقه کړي، که عزت په پښتنو کې ځان ته ګوري. سر و مال د دولت نه صدقه کړي، که عزت په پښتنو کې ځان ته ګوري. او رنګین غوندې شعر ده مستریف صاحب. د ښایست تپوس دې مانه چرته وکړي اریان صاحب، د ښایست تپوس دې مانه چرته وکړي، لیونۍ په آینو کې ځان ته ګوري. مننه. د ښایست تپوس دې مانه چرته وکړي، لیونۍ په آینو کې ځان ته ګوري. او راشه زیرې د سبا ور باندې وکړه، راشه زیرې د سبا ور باندې وکړه، لیونۍ دې په تیارو کې ځان ته ګوري. او ستا د ښار د نفرتونو مخلص لاړو، ستا د ښار د نفرتونو مخلص لاړو، ځای په دشتو په سهرو کې ځان ته ګوري. ډېره مننه. ډیره مننه مخلص هرمز صاحب. د پروګرام په دې اخري شیبو کې به زموږ د مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس دغه یو پیغام لرم چې په خپل منځ کې مینه محبت پکار دی، د ډېر نه کرکه او نفرت ویستل پکار دی، او د مشر قدر پکار دی، او په وړو باندې شفقت پکار دی، مینه خورول پکار دی. بس دغه زما پیغام دی. ډیره مننه ګرانو ملګرو. دا و مخلص هرمز صاحب چې د سره مو د ادبي هلو ځلو په هکله خبرې اترې وکړې او شاعري مې هم ترېنه واروله. اوس د پروګرام په اخر کې ما اریان دور ته، زما کیمرامین سید انور عامر او مخلص هرمز ته او بلال مسترب ته راکړه اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.